سلامونه ملګرو. په دې برخه کې راځو په هغه وروستۍ فعالیت باندې خبرې کوو کوم چې د پروژې د ساحې د مدیریت په پروسه کې ترسره کیږي. او هو دا د پروژې د ساحې کنټرول او د پروژې تړل دي. وروسته د دې چې د پروژې په مدیریت کې په دوامه مطالعاتي ساحه لکه د ساحې لکه د پروژې د حدودو مدیریت تر لاس لاندې نیول کیږي، پلان جوړیږي او د پروژې ساحه تثبیتیږي. د پروژې د ساحې کنټرول د دغه مودې څخه شروع تر پروژې پایه پورې ادامه مومي. او په دې د پروژې د ساحې د کنټرول لپاره خپله د پروژې پلان، د پروژې نور اسناد، محیطي عوامل او پالیسیګانې استفاده کیږي او په دې مرحله کې ترلاسه شوي معلومات تر تحلیل لاندې نیول کیږي او وقتاً فوقتاً د پروژې د تطبیق او د ساحې د کنټرول په تړاو باندې معلومات د پروژې د لور سره شریکیږي. همدارنګه د دغې چارې په نتیجه کې اصلاحات غوښتل کیږي او همدارنګه د پروژې پخواني اسناد اپډیټ او نوي کیږي. نو دلته د دې یادونه کوو چې د پروژې د ساحې د مدیریت لپاره شپږ عمده کارونه ترسره کیږي چې هغه عبارت ده د پروژې د ساحې د پلان جوړول، د پروژې د ضرورتونو راغونډول، د پروژې ساحې تعریف، د پروژې د فعالیتونو د لیست جوړول، د پروژې ساحې ته رسمیت ورکول او د پروژې د ساحې کنټرول او د پروژې تړل دي.